فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. رواه أبو داود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گران عزت مند کچیری د شریعت پر امور یا د دین اسلام پر حقایق باندې یو انسان غور وکي فکر وکي نو د اسلام دین ټول عبارت دی د حقوق څخه. اسلام ټول د حقوق څخه عبارت دی. د مور حق دی، د پلار حق دی، د ورور حق دی، د همسایه حق دی، د مشر حق دی، د کشر حق دی. په قرآن کریم کې الله پاک جل شانه د ترکه او د میراث ذکر باقاعده فرقو کې کړی چې انسان مړ سي په دې دنیا کې اولاد سي تشریف یوسي. کمالو دنیا او دولت او سرمایه چې فاتیږي هغه سره باید څه وسی، څنګه سلوک وسی، په څه طریقه تقسیم سي او عملا باید د هغه طریقه کار څنګه وي. زموږ تاسې ټولنه د نور مشکلات سره یو مشکل هم دغه لري. یوه خبره واورئ، عربو به ویل عربو رادیو کیف نعطي المال من لا يركب فرسا ولا يحمل سيفا ولا يقاتل عدوا. مال دنیا دولت چې یو سړی مري او بیا یې شاته پرېږدي دا به داسې کس ته موږ څنګه ورکوو چې دی پر آس نسي سپرېدی. ښځې عموما پر اسانو نه سپرېدلي. هغه شخص ته به موږ د مړي په ترکه و میراث کې څنګه حق ورکړو چې دی توره نسي پورته کوي، ښځه په جنګ نسي کوي. ولا یقاتل عدوا، داسې کس ته به موږ څنګه په میراث کې حصه ورکړو چې دی د دښمن سره جنګېدی نسي. زموږ تاسې پښتني ماحول یې بولې، افغاني ماحول یې بولې، ملکی ماحول یې بولې، هر څنګه چې بولې، هر تعبیر چې کوي د دې مشکل سره مخ. فکر مستاد کېدای ډېرو خلکو ته دا خبرې په نه کې ورنه. میراث هغه اهمه موضوع ده په شریعت کې چې د دې ټوله طریقه کار الله پاک جل شانه په خپل تصرف کې اخیستی. که چیرې تاسې یو سوال ولیکئ اوس او دارالفتاء کې یوسئ د علماو څه پوښتنه وکړئ چې دا د میراث مأخذ څه دی. موږ چې یو چاته حصه ورکوو، حق ورکوو، دا په څه شي ورکوو؟ نو یو میراث هغه موضوع ده چې په شریعت کې درې ماخذه لري. واورئ، قرآن کریم، احادیث رسول صلی الله علیه وسلم او اجماع. قیاس و عقل په دغه مسله کې د بین وتلی. یو څوک دا نسي وایي چې زه خپلې مور ته دومره حصه ورکوم، یو څوک دا نسي وایي چې زه پلار ته دونه حصه ورکوم،
یو څوک دا نسي وایي چې زه ورور ته دونه حصه ورکوم. قیاس دلته نه چلیږي. حالانکې دا زموږ د مذهب اصول دي چې کله یو مشکل موږ ته په دین کې پیښیږي د هغه مشکل حل اول وار موږ د قرآن کریم سره باسو. د هغه څخه وروسته که چیرې د هغه ثبوت صراحتا په قرآن کریم کې نه بیا احادیثو ته ځو. که چیرې په حدیث شریف کې هم د هغه ثبوت صراحتا نسي پیدا بیا موږ ځو اجماع د امت ته. د صحابه د وخته څخه موږ تحقیق کوو چې په دغه مسله کې صحابه څه فرمایلي دي، تابعینو په دغه مسله کې څه ویلي دي، تبع تابعینو په دغه مسله کې څه ویلي دي، وروسته د امت علماو څه ویلي دي. که په دې کې موږ ته یو صریح جزیه په لاس رانغله بیا موږ د قیاس څخه په کار اخلو. د دې مسلې حل دا مسله موږ وړو پر یو بلې مسلې قیاس کوو. خو میراث هغه مسله ده په شریعت کې چې په دې کې قیاس نه چلیږي، عقل نه چلیږي. نو هغه زور و زیاتی چې د جاهلیت په زمانه کې د ښځو سره کېدی، هغه زور و زیاتی چې د کفر او شرک په زمانه کې د ماشومانو انجونو سره کېدی، نن چې حالاتو ته وګورې څه نه څه نمونې ښکاري. خوا به نه بدو د یوه ماحول خلک یو او د یوه لاس ګوتې یو پر بل سر نه سره لرو، خو دا مشکل به سره بیانوو. په سورة الفجر کې د کفارو یو څو بد خصلتونه الله بیان کړي دي. یو خصلت او بد عادت د کافرانو چې الله په سورة الفجر کې بیان کړي دي هغه دا دی چې تاسې د میراث مال په ناحقه خورئ. نو کم خصلت سیئه یا کم بد عادت چې د کافرانو وي او الله صراحتا فرمایلی وي نو هغه به نن څنګه په مسلمان کې موجود وي. افسوس دی که نه ولا په دا وایي موږ ستړي سوي، موږ نه چې عمر هم کشر، علمیت هم ناقص، استعداد هم کمزوري، موږ په ستړي. دا خو راڅه کوي سپین ږیري هغه صاحبان مولیان شیخان علما دلته جوړه هلته جوړه دلته جوړه هلته جوړه دلته مشکل هلته مشکل. دا د چې اکثره مسلې د میراث یو وایي ما ترې بخښلې ده، بل وایي ما ترې پلار را کړی و، بل وایي ما ترې مور خط را کړی دي، بل وایي ما ترې عمه را بخښلې. یو داسې طریقې دي چې انسان حیران شي. هغه په لوی لاس نارې وایي چې زه خبر نه یم، نه مې بخښلې ده، زه خپل حق غواړم. وایي نه بابا، نو دا مشکلات شته. دوه مشکل موږ لرو. یو زموږ پر برابر دی دا مشکل چې علمي میراث ته د علماو په لیب کې باید توجه ورکړل شي. بل عملی مشکل دی د عوامو په لیب کې چې علما بیانونه دوی ته کوي د علمي میراث په اهمیت ورته ژغېږي لیکن عملا دوی کمزوري کوي. په قرآن کریم کې ما تاسې د مخکې خبره وکړه تر هغه به نه تېرېږم بیا خبرې پاتې شي. څه فرمایي الله پاک؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم. یو عادت ستاسې ای کافرانو دا دی چې تاسې د یتیم عزت نه کوئ، د یتیم سره ښه برخورد نه کوئ، د یتیم سره هغه سلوک نه کوئ کوم سلوک چې تاسې د خپل مور پلار یعنی د خپل اولاد سره کوئ. ظلم دی که نه؟ یو حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام صحابه کرامو ته داسې دوې مبارکې ګوتې ونیولې، انا وکافل الیتیم فی الجنه. هغه سړی چې د یتیم کفالت کوي، پرورش کوي، د یتیم سره ښه سلوک کوي، زه دی به په جنت کې داسې بغل ورکولی. څنګه بشارت یې کړی. او د مسلمانانو په کور کې هغه کور بهتره کور دی چې هلته یتیم موجود وي او د یتیم سره ښه سلوک کېږي. ولا تحاضون علی طعام المسکین. د کافرانو بل بد عادت دا دی چې دوی د مسکینانو پر ډوډۍ یا و مسکینانو ته د خیرات پر کولو باندې ترغیب او تشویق نه ورکوي. دا خو څه کوي چې خپلې وکړي بل فلا نه وایي چې ویل په دې کمزوري کې مو مبتلا یې کړه. صدقې څه سولې؟ دا د صدقې عادت نن پاته په خلقو کې بخل نن سبا زیات سو، شح زیات سو، د دنیا سره دومره محبت زیات سو چې 5 کاله مخکې حسابونه شروع دي. دومره پیسه نن سبا تقریبا عموما خبره وکړو خاص ارزایسته شاس ارزایسته په عمومي سطح سره هر سړی تقریبا نن سبا د یو 3 میاشتو د 5 میاشتو د 6 میاشتو نفقه لري، حتی د کلو ده لري. لیکن هغه د خیرات عادتونه ورک سوی، صدقې نسته اوس عموما و مسکین و فقیر ته ترغیب یعنی هغه خلاصه کوي چې خپلې وکړي او بل چا ته نه وایي چې دا کار وکړه. دا د کفارو خصلتونه الله پاک ذکر کړي دي. د پخوا دا مشران چې موږ اوس وینو یو څو عمر مخکې لا دا صدقو یو ترتیب را روان، چا به د نغدو صدقه کول،
چا به د ډوډۍ صدقه کول، چا به یو څه حلال کړي، چا به یو غوا حلال کړه، بعضې تر اوسه چا به یو درهم. دا عادت اوس ورکېږي. لکه زموږ تاسې په ټولنه کې چې یو شی نشته، یو خو عشر دی، اخوا د یو غزاره کې مجبوري ده، خو ملا صاحب یې غواړي یې پرېږدي. د زکات ترتیب تقریبا نشته. خلک زکات باسي د بوت په شمېرې باسي. هر سړی زکات ته نه دی اماده. که زکات باسي خو لړلی باسي، یوه پر یوه خپلې پیسې ته حساب نه کوي. دا یې دعا ده. وتأکلون التراث اکلا لما. دغه دی الله فرمایي چې ای کافرانو، دا تاسې ته چې مشکل جوړ دی، تاسې چې د الله په غضب اخته یاست، یو خصلت مو دا دی چې تاسې د میراث مال خورئ په ډېر خوړلو سره. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه معرف القرآن کې فرمایي چې د میراث مال الله پاک جل شانه دلته ذکر کوي. وایي دا په حقیقت کې اشاره و دغه طرف ته ده چې هغه سړی کم همت دی، هغه سړی د کمې حوصلې خاوند دی، د کوچني حوصلې خاوند دی چې د پلار پر میراث باندې نظر وي. د کلکو ارادو خاوندان، غښتلي خلک، نران خلک، عزم و ارادو والا خلک بس په میراث پسې نه ځي. او حتی مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه د مردار خور لفظ ورته استعمال کړي دي. ګوره دا زه د هغه الفاظو نقل کوم. لکه یو کمزوري مردار خور حیوان دی که نه دی، چې د بل غښتلي حیوان ولا شی ته ناست وي چې دی وخوري ولاړ سي، دغسې دا د کمدله او د بزدله سړي عادت دی چې دی د پلار مرګ ته ناست چې کله به بابا مړ سي، کله به یې ځینې ور وتړم او کله به یې میراث راټول کړم. او بیا یې دا الفاظ صراحتا لیکلي. دا واورئ، دا الفاظ مفتي صاحب لیکلي دي چې په دغه آیت کې د هغه کسانو دپاره عبرت دی چې د خوندو سره ظلم کوي. د خوندو سره، خوندو ته حصه نه ورکوي. خوند بیا څه کوي؟ خواراني خوند یې راولاړی سي بادلې ناخواسته، په زیر زړه، په وچې کلکې مجبوري، په شرم سره راولاړی سي. فکر وکړي چې ورور خو میراث نه راکوي، نو ورور خو د ځانه نه بېګانه کوه. راولاړی سي ور ویې بشوی وروره ما در بخښلي. مفتي صاحب صراحتا دا مسله لیکلې ده چې داسې بخښه په شریعت کې نه ده سوي. د دا سړي غاړې بندې دي. بخښ خو هغه ښه خوند کوي چې ته پر جریب باندې تناو شې. بخښ خو هغه ښه خوند کوي چې ته سرمایه ور جلا کوه، خوري دغه دې نقده ده، دغه دې دکان دی، دغه دې مځکه ده، دغه یې حدود دي. کلي کامل مکمل اختیار یې ستا دی، نور ته پوسه کار نه پوسه. بیا که دې خپله اخیستل او که تا ته درکول بیا نو بخښه ده. دا چې خو راوله مېلمنه یې کوه دی و دا دی. بیا اوس یو بل ترتیب راغلی دی. څوک یې د عمرې لالچ ورکوي، څوک د حج لالچ ورکړي. عمره په وکړي، د یو لک الله عمره په وکړي، د لسهاو لکو جایداد ځینې واخلي. دا خو بخښه نه ده د خدای بنده.